علماو د تاریخ لیکلی دي چې یو ځل حجاج ابن یوسف د حرم شریف ته راغی بله او د ملتزم شریف سره یو ړوند ولید او دی وی چې یا الله سترګې راکړي ړوند دعا کوله ړوند دعا کوله یا الله سترګې راکړي نو د خلکو په زړه پې خوږېده بیا به روپۍ ورکولې نو حجاج ابن یوسف پې راغی او خو لوی ظالم تېر شوی دی دته وی حافظ صاحب څومره وخت کېږي چې د الله تعالی نه سترګې غواړئ خو نه یې درکوي هغه ورته وی 12 کاله وشو وی په 12 کالو کې سترګې در نه کړې که نه ویلې نه ویلې راځه بوتله په یو کوټه کې بند که بله کوټه کې چې بند که ورته وی که سارې الله سترګې در کړي خو صحیح ده او که درې نه کړي سار به درنه سر قلمو او حجاج ابن یوسف خو لوی ظالم د 1,20,000 نفرې په خپل لاس حلال کړي بله بیا درته یو ورځ تاریخ وایم انشاءالله نو او اعلان یې وکړو چې سبا ته به د حافظ صاحب نه سر قلمیږي او هغه حافظ چې ټولو ته مظلوم او ټولو ته مظلوم بس هغه د شپې حافظ صاحب راپورته شو او الله ته په ژړا شو امتحان شپې وه چې یا الله دا مخکې خو ما ټوکې کولې دا خو ما یو طریقه اختیار کړې وه د مال د جمع کېدلو دپاره او اوس خو دې په یو لوی ظالم واړولم نو خدای اوس درته صحیح سترګې غواړم خدای سترګې راکړي او په ژړا شو بس چې په مخ باندې لاس راکش که الله سترګې ورکړې بله سار چې حجاج ابن یوسف دروازه خلاصه کړه ده ورته رامنډه کړه ویلې درې کړې ویې رادې کړه ویلې اوس دې تې وغوښتې نو قیمتي شی هغه د درس ژړا ده دې وجې نه علما د ژړا په قیمت کې وایي کم سړی کم ماشوم چې دنیا ته راشي بله نو دا ډېر ژاړي بلکې علما د فلسفي او د طب وایي چې ماشوم دپاره هره ورځ د 3 ساعتو نه تر 4 ساعتو پورې ژړا ضروري ده که یو ماشوم ونه ژاړي بله نو د صحت کې فرق راځي او علما د سلوک او د تصوف وایي چې دا ماشوم چې ژاړي نو دا مور او پلار ته د مغفرت دعا غواړي نو کمال هم پکې دننه پروت دی مننه شیخ صاحب